الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو قدرمندو ورونو او خويندو، ډیر ورونه پوښتنه کوي چې نوی کال را روان دی، د دې لمانځل په دې کې خوشحالي کول، محفلونه جوړول، دا څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، نوی کال عیسوي کال منزل په شریعت کې ممنوع دي. اوله خبره دا چې مونږ او تاسې ټولو ته پکار ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم پر نقش او قدم روان سو. خو چونکې ډیر مسلمانان دومره ناپوهه شوي دي چې د عیسایانو، د یهودو، د نصاراو، د انګریزانو تقلید شروع کړی دی او د هغې په تقلید کې روان دي. چونکې مونږ غواړو چې الله تبارک وتعالی او نبی علیه الصلاة والسلام راضي کو، خو لیکن تقلید مو د یهودو او نصاراو شروع کړی دی. یو سړی غواړي مغرب ته ولاړ سي، خو لیکن روان دی د مشرق و طرف ته، دا به کله مغرب ته رسیږي؟ نو اوله خبره خدا ده چې دا د انګریزانو سره مشابهت دی، دا یو لوی عقیدوي خطر دی. دې څخه باید مسلمان په کلکه اجتناب وکړي او ځان ځینې وساتي، ځکه دا د هغوی سره مشابهت دی او د دې مشابهت څخه نبي علیه الصلاة والسلام په کلکه منع کړی او یو ځای فرمایي من تشبه بغیرنا فلیس منا. څوک چې زمونږ نه بغیر د بل چا سره مشابهتونه کوي، نو دا به د قیامت په ورځ بیا زما امتي نه وي، بیا به دا د هغو خلکو په سب کې راپورته کېږي. نو ته فکر وکړه، ته څه غواړې؟ چې د نبي علیه الصلاة والسلام په سب کې ځان راپورته کول غواړې او که د یهودو نصاراو؟ او دویمه خبره دا ده چې ډېر لوی افسوس دی زمونږ او ستاسې پر حال باندې، ځکه زمونږ د عمرونو څخه یو کال کم شه، په دې به مونږ او تاسې ډېر زیات خفه وی او د دې کال ګناهونه به مو شمېرلی چې په دې کال کې څومره ګناهونه مونږ کړي دي. یا الله، په دې راتلونکي کال کې به زه مړ کېږم او که به لا ژوندی یم، یا الله که مړ کېږم نو زما مرګ د ایمان سره کې په کار خدا ده، ولیکن هغه زمونږ هیر دي، هر څه رانه پاته دي. مونږ او تاسې په قسمه قسمه محفلو کې شرکت کوو، نوی کال مانځو، هغه کې حرام کارونه کېږي، د شریعت مخالفتونه کېږي، لیکن ما او تا د هغه پروا نه لرو. بس دا یو خوشحالي ده، په دې مو ځان ورکښیستلی دی، د شریعت حکم ته نه ګورو. نو آخري خبره ده چې دغه د عیسوي کال منزل په دې کې خوشحالي او تقریبونه او محفلونه جوړول، شرکت ورسره کول، دا ټول ناجایز دي. الموسوعة الفقهیه وم جلد 12 صفحه، الفتاوى الحقانیه 2 جلد 80 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.